السلام علیکم ملګرو د بټګرام سره تعلق لرونکی معاذ جان چې دی نو 15 ورځې وشوې چې په هسپتال کې پروت دی. ملګرو تاسو ته پته ده چې د هغه په زړه کې سوری دی او د زړه د سوري د وجې نه هغه ته څه دی په ساه کې ورته ډېر زیات غټ تکلیف دی که نه. ملګرو د هغه د وجې نه چې دی نو په سوشل میډیا د هغه ویډیو وایرل شوه، خو نن هغه بیا په یو داسې تکلیف کې دی چې تاسو ته پته ده د هغه لپاره یې کومه لینډ چې روان کړی و بهر ملک ته په انډیا کې به د هغه علاج کېږي او 1.5 کروړ روپۍ پرې راځي، خو بلکې د هغه په کومه پاسپورټ کې دی نو په هغه کې ایشو ده او د هغه د وجې نه چې دی نو هغه اوس بهر ملک ته نشي تللی او که هغه نور ایسار شو نو ډېر زر به د دنیا نه لاړ شي. یو 2-3 ورځې به یا نور ایسار شي یا به نشي، بالکل تکلیف به ورته زیات شوی دی او په هسپتال کې پروت دی. نو زموږ ټولو ته خواست دی یار چې دا ویډیو وزیر اعظم ته او وزیر اعلی ته خیبر پښتونخوا ته ضرور ورسوئ چې دې هلک چې کومه د پاسپورټ کومه مسله چې ده نو چې هغه ډېر زر حل شي او دا بهر ملک ته لاړ شي. او ټولو پښتنو ته مې دا خواست دی یار چې ضرور ورسره مدد وکړئ، د دعا ورته وکړئ او ضرور ورسره پیسو مدد وکړئ چې الله رب العزت ورله صحت ورکړي. ضرور ورته دعا وکړئ ځکه چې پلار یې هم پرې ډېرې غټې پیسې لګولې دي، بیا خو هم نورو پښتنو ورسره خپل کوشش وکړو او هغه ورته هم پیسې ولېږلې، خو د هغه نه پس چې دی نو اوس په یو داسې مسله کې دی که نه چې دا بغیر د سوشل میډیا نه کېږي. که تاسو په سوشل میډیا دې اواز چوت کړئ او دې ویډیو شیر کړئ نو تاسو ته به هم الله رب العزت اجر درکړي، ځکه چې دا یو داسې ماشوم دی که نه چې مخکې هم د دې پلار یو زوی و چې هغه هم د دنیا نه تللی دی، هغه هم د زړه مسله وه. اوس معاذ جان چې دی نو هغه هم ډېرې پیسې پرې پلار لګولې دي، 15-16 لکه روپۍ پرې لګولې دي، هغه وس نه کېدو، بیا هم د نورو مسافرو سره او نورو خلکو سره هم مدد وکړو. اوس چې دی نو هغه سره مدد کول دا دی چې د هغه بهر ملک ته لېږل دي، که بهر ملک ته لاړ شي انډیا کې به د هغه علاج کېږي ځکه چې د هغه په زړه کې سوری دی او 1.5 کروړ روپۍ پرې راځي. نو وایي دا ویډیو چې دی نو وزیر اعلی ته وزیر اعظم ته ضرور رسول غواړي ځکه چې د دوی نه بغیر نه کېږي، دا کومه مسله چې ده نو له وزیر اعلی نه وزیر اعظم نه بغیر نه کېږي. نو نن سبا چې دی نو حالات یې ډېر زیات خراب دي، په هسپتال کې پروت دی، که نه یو څو ګنټو کې به د دنیا نه لاړ شي، یو څو ورځې ژوند یې دی پاتې شو.